حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایلی وی نبی علیہ السلام و فرمایل لیس شیء احب الى الله تعالی من قطرتین و اثرین. وی نبی علیہ السلام و فرمایل هیڅ یو شی الله تعالی ته ډیر محبوب نسته تر دا دوو څاڅکو او تر دوو اثرو. دوه څاڅکي کوم دي؟ قطره من دموع فی خشیة الله، یو دا د اوښکې څاڅکي د الله تعالی د بیرې په خاطر، چې د الله تعالی د بیرې څه د سړي تر سترګې اوښکې رایله شي. دغه یو څاڅکي چې در سترګې رایله کېږي، دغه څاڅکي د الله تعالی د بیرې څه دا د اوښکې څاڅکي دا الله تعالی ته ډېر محبوب دي. وقطرة دم تهراق فی سبیل الله، بل هغه د وینې څاڅکي دي چې د الله تعالی په لار کې وبهیږي، هغه د شهید د وینې څاڅکي. و اما الاثران، هغه دوه اثر چې پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب دي، فاثر فی سبیل الله تعالی، هغه یو دا اثر دی د الله تعالی په لار کې سړی زخمی شي، د زخم اثر بیا هم ورباندې وي. دا اثر د الله تعالی په لار کې د الله تعالی ته ډیر محبوب دی. واثر فی فریضة من فرائض الله تعالی، واثر فی فریضة من فرائض الله تعالی، بل هغه اثر دی د الله تعالی د فرایضو څخه په یوه فریضه کې، هغه لکه سړی چې اودس تازه کړي اندامونه یې لاندې وي، مخ یې لوند وي، لاسونه یې لاندې وي، پښې یې لندې وي، د الله تعالی فریضه یې ادا کړې ده، اودس یې تازه کړي دي، ادي بیا هم اثر ورباندې شته. دا دوه اثر د الله تعالی په لار کې چې کوم اثر په سړي کې راشي، او چې کومه فریضه د الله تعالی د فرایضو څخه سړی ادا کړي، د هغې فریضې یو اثر پر سړي باندې وي، د سجدې یو اثر پر سړي باندې وي، تنده یې سپېره وي، پزه یې سپېره وي، پر ځمکه یې سجده لګولې وي، دا د دې فریضې اثر پر سړي باندې راغلی. دا دوه اثر و الله عز وجل ته ډېر محبوب دي، او هغه دوه څاڅکي چې یو د الله تعالی د بیرې څخه د سړي اوښکه رایله شي، او بل هغه د وینې څاڅکي چې د الله تعالی په لار کې وبهول شي. دغه دوه څاڅکي، دا دوه اثر الله عز وجل ته ډیر محبوب دي. نو اخرنی خبره مې دا ده چې د مسلمان په زړه کې باید بیره وي، باید خشیت وي، او چې کله بیره په زړه کې رااله باید د مسلمان بیا ژړا هم وي. یوازې هلته چې سړی یوازې ناست وي، هلته دې دی د خپلې اوښکې رایله کړي، د الله تعالی د بیرې په خاطر دې وژاړي، همدغه څاڅکي چې تر دې سترګو رایله کېږي د الله پاک د بیرې څخه، دغه الله تعالی ته ډېر محبوب دي.